زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دا زموږ افیشل فیسبوک پاڼه ده شینواری سپیکس لایو افیشل، او ورسره یو بله پاڼه شینواری سپیکس اردو چې په هغې کې موږ اردو او هندۍ کې هم د کرکټ خبرې او د مینې محبت پیغام په ټوله دنیا ویشو. دې نه مخکې چې د افغانستان او د انګلستان ترمنځ لوبې ته راشم، ماشاءالله زموږ ګروپ کې خو سمه بمباري وشوه، ټیمونه پکې ټول ښه دي. یو هغه زموږ تیر همیشه چې موږ ورلډ کپ کې بیټ کوو ویسټ انډیز، زموږ تره زامن لرې هغه لږ آوټ سو، زه خیر د هغوی هم دومره په کیسه کې نه دي هغه خلک، مګر زموږ نږدې تره زامن آیرلینډ زموږ طرف ته راغله، نو دا هم یو ښه خبر دی. زموږ په لاس بر دی سره دی چې آیرلینډ ښه ټیم دی، سریلانکا ښه ټیم دی، مګر زیمبابوې دا خلکو ته موږ هسې خوشحاله کیږو. نو انشاءالله په دې ډېره مخکې بیا په دې ګروپ باندې خبرې کومه، خو یو څه چانس موږ وشته دی چې یو څو میچونه وګټو. راځم اول د استرالیا او نیوزیلینډ ترمنځ. ګوره استرالیا چې زما فیوریټ ټیم دی، ون اف د فیوریټ ټیم. اول ګوره افغانستان دی، دویم پاکستان دی، او بیا استرالیا. استرالیا دې د وجې چې ټول پکې T20 پلیران دي. ډیوډ وارنر ته ګوره، ورسره کیمرون گرین یې پکې راواچو اوپننګ ته، ون ډاون به ورسره بیا میچل مارشي، نمبر 4 خدایا خیر کې فینچ خو لږ فارم کې راغلی دی خو که آوټ هم شي. نمبر 5 دغه ګلن میکسویل، 6 سټوینش، او نمبر 7 چې دی هغه تاسې چې لوګر تذکره ولا ورکړې وه تیر کال، معلومات نشته چې ایکسپایر شوي وي او که اوس هم شته، خو میتیو ویډ. نو مطلب استرالیا ټیم چې دی دا ښه ښایسته بیلنس او ښه د T20 ټیم دی. نو نیوزیلینډ ټیم د رحیم صدیقي صاحب دی وطن، هغه به زما په خیال نن خرابوي، ځکه د هغوی ټیم کې هغه دغه نشته، داسې سپارک نشته د T20. نو زما په نظر باندې دا لوبه به استرالیا ګټي. دا دی والا پریډکشن نمبر 1. اوس راځو د افغانستان او د انګلستان ترمنځ لوبه. ګوره حقیقت بین شي ښه، په دې باندې دا جذباتي دغه پرېږدئ، حقیقت ته به ګورو. په حقیقت دا دی چې روره د انګلستان ټیم زموږ په نسبت بهترین ټیم دی. دا خو ټوله دنیا مني، ځکه کلونو راسې لګیا دي، ټیسټ کرکټ هم کوي او ښه انفراسټرکچر هم لري او ښه ټاپ کوالټي پلیران لري. مګر د دې دا مطلب نشو چې افغانستان او د انګلستان لوبه نو خلک ولا بس سیده 100% کې انګلستان وګټله. خلکو ویسټ انډیز، برازیل، نمیبیا راپاتې، سریلانکا وواله، سکاټلینډ راپاتې، ویسټ انډیز یې وواهه او هغه د آیرلینډ هم وواهه. نو مطلب T20 کې مارجن اف ایرر چې دی هغه شته، او دا دغه هم شته چې یو داسې ټیم چې ستا تمه یي چې هغه به مثلا افغانستان انګلستان نه بیټ کوي، بیټ کولی شي ښه پلانینګ سره. آیرلینډ لوبه ما وکته تیر ځل یاره ویسټ انډیزیانو ټول شاټونه وال، مګر آیرلینډ ورته بال داسې په ښایسته لاین کې کاوه چې هغوی شاټونه وال لګېده نه، او ټولې په شاټونه په بونډري. ډیلاني ریس سپینر چې دی هغه پکې 3 وکټې واخیستې. نو زما په نظر افغانستان باید کیس احمد ته خامخا موقع ورکړي. ګراوند غټ دی، کیس احمد ریس سپینر دی، او که لږ معمولي سمارټ بالینګ وکړي نو کیس احمد ښه پلیران آوټ کولی شي. نو راځم د زما د خوښې د افغانستان 11 لوبغاړي در سره شیر کوم. اول خو داسې دی چې اوس هغه تاسې حضرت الله زازی خو موږ هغې وخت کې ویلو چې څنګه چې انګلینډ کې ایکسپوز شوی دلته به هم ایکسپوز کېږي. دا ځای د ده دپاره سیټ نه دی، ځکه دی باونسر خو هسې هم نشي والی، صرف دا ګوډ لینډ کې چې کوم بال ورته وشي دا کراس والی شي. او باقي یارک چې دی شاهین افریدي چې څنګه بولډ کړه، دا سټمپ چې داسې وخوځېدی هم ماته خوند رانه کړه. نو زما په نظر باندې حضرت زازي کې کار شته، د دې په نسبت په عثمان غني ښه آپشني. تا سره چې رحمان الله ګربز اسیم سټرایکر دی او ورسره دغه عثمان غني، دا دوانه عثمان غني د کلاري گیم کیری کوي. که چېرته رحمان الله ګربز آوټ کیږي او ابراهیم زادران ورسره راوځي، هیڅ مشکل نشته. افغانستان باید ذهن کې دا شی کېږي چې په دې پیچونو باندې چې دی 160 رنزې 170 رنزې چې دي، دا داسې سکور دی چې مونږ ښه مقابله چې اول بیټینګ، او زما په نظر باندې چې ټاس وګټي همیشه باید افغانستان اول بیټینګ وکړي، ځکه زموږ بالینګ سټرانګ دی. مونږ چې هم هر څومره سکور لږ هم سکور وکړو 150 نه پورته نه، هغه مونږ په ښه فیلډینګ سره ډیفینډ کولی شو. نو ابراهیم زادران او عثمان غني دا د گیم کیری کی. دوی پلان د دای چې کم از کم په 12 اورو 14 اورو کې 14 اورو کې عین تر 15 اورو پورې سل رنزي 115 رنزي 10 رنزي اخیری 15 اورو کې موږ بیا 50 هم کولای شو.
نو 150 150 د افغانستان د پاره ش ټارګټ دی. نمبر 4 پوزیشن چې دی درویش رسولی صاحب زما په نظر باندې دا د ښکته محمد نبی ګور ایکسپیرینس پلیئر دی، سلو نه زیات T20 کړي دي او په دغه کې په پریکټیس وارم اپ گیمونو کې ماشاءالله فارم یې مو خو چې فارم کې راغی. خدای دې وکړي چې فارم کې راشي دوه شي نه کېږي. یو خو داسې چې زموږ د افغانانو یا پښتنو یا هر چا منټالیټي سره چې وارم اپ گیم چې اوس چې موږ پریکټیس کوو نټ په کیسه کې نه یو سم شاټونه وو چې میچ ته راشو د میچ پریشر بدلی. نو که همداسې وارم اپ کې محمد نبی صاحب لګیا وو او دې پریشر فری لوبه یې کوله نو همدغسې لوبه ترې نه موږ د انګلینډ خلاف هم غواړو لکه چې کوم منټالیټي سره هلته وي. نو هیله ده چې محمد نبی صاحب هغې ته کنټینیوټي ورکړي، دوام ورکړي او د انګلینډ خلاف تی مهم دا نمبر 4 سپاټ چې دا هر یو ټیم دپاره ډېر مهم دی. نو محمد نبی صاحب چې دی دا یې نمبر 4 راشي. نمبر 5 دی درویش رسولی راولیږي. درویش رسولی چې نوی ټالنټ دی، نوی کس دی. زما په نظر چې اوس ترې راوستی دی، تا سره خو بل داسې بیټسمین هم نشته. نو ښه دا ده چې موقع ورته ورکړل شي، معلومات پرې وشي. دې نه مخکې هم میچونه کړي دي. زه دومره ترې امپرس نه یم، د هر چا خپله خوښه ده. زه د نوین الحق نه هم نه امپرس کېږم، مګر هغه ستاسې کار دی. خو زما په نظر باندې چې اوس راغلی نمبر 5 کې دی ولوبئ. نجیب الله زادران ګورئ، نجیب الله زادران چې دا فینشر دی، ښه دا گیم سټاپ او کیری کولی نشي. دا خامخا شاټ وهي، یو دوه بالونه چې میس کې دریم بال باندې څلورم بال باندې شاټ وهي. نو دې لپاره زما په نظر نجیب الله زادران نمبر 6 پوزیشن کې بهترین آپشن دی. نمبر 7 عظمت الله عمرزی صاحب. او که چېرته داسې چې مثلا عمرزی صاحب فاست بالران یا څه دغه کې مشکل لري نو قیس احمد دی نمبر 7 راولیږي. زما په نظر قیس چې دی دا ګور انډر ریټډ پلیئر دی. بیټینګ چې دی هغه ښه ګزاره حال بیټینګ کولی شي. نو اوس به یې چې یاره سپینران ډېر شو، سپینران دې ډېر هېڅ مشکل نشته. موږ سره د سپین پوج دی، موږ سره چې کوم شی زموږ سټرینث دی، طاقت دی، موږ باید همغې سره حمله وکړو. داسې نه چې موږ فاست بالران چې دي راولو او که دا فکر کوي چې انګلینډ زموږ فاست بالران نشي ولی نو هغوی خو میچل سټارک هم وو، ښه پیټ کمنز هم وو، ښه درته جاش هیزل ووډ او دا خلک. نو زموږ بالران چې دا ورته دومره دغه نه دي. دې د خاطر زما په نظر باندې 9 نمبر کې قیس احمد، 8 چې دی عظمت الله عمرزی، 9 راشد خان، 10 مجیب الرحمن، 11 فضل حق فاروقي. فاروقي نه زموږ هیله ګوره فاروقي دا هم خلک انډر اسټیمیټ کوي. فاروقي د هایټ ته چې وګوري هغې کې ولا دا سړی به دونه دغه نه کړي، مګر بال چې ډېر ښایسته را دن نه کوي لیفټ هینډر ته او رایټ هینډر ته هم را دن نه کوي. دا ورسره یو ښه ګن ویپن دی. نو زما په نظر باندې فاروقي صاحب چې دی دا به انشاءالله په فاست بالینګ کې که چېرته اول شروع کړي او 2 وکټې ویشتي نو افغانستان به سټرانګ پوزیشن کې اول باید ښه پلان سره راشي. دا موږ چې کوم کوچز ساتلی دي ګوره د افغانستان غوندې ټیم دپاره چې دی د دغه ضرورت دی، ښه پلانینګ ضرورت وي. انډیا نور ټیمونه هغوی دپاره ډېر کم ضرورت وي ځکه هغه تیار سیټل وي. نو دوی باید مخالف بیټسمینان سټډي کړي چې جاش بټلر څنګه لوبه کوي، کوم ځای کې بال چې دی هلته دی کمزوری دی. مثلا محمد رضوان صاحب دی په آف سایډ باندې زه د سره شاټ نه ګورم، پوه شو ټول لیګ سایډ ته گیم کوي. نو هغه فضل حق فاروقي چې اول سر کې آوټ سایډ د آف سټمپ بالونه کول، نو دغسې باید د جاش بټلر کمزوري وګوري، د الیکس هیلز وګوري. سره د هغوی ګوره یو شی دی هغوی ریسک اخلي، او د بن سټوکس او د موین علي او هیری بروکس او دا ټول هغوی سره ښه دغه پلیران دي، مګر دا مطلب نه چې موږ یې بیټ کولی نه شو. نو زما په نظر باندې د افغانستان چې دی داسې یو 30% 20% چانس ته چې انګلینډ بیټ کړي. دا زیاتېدی شي د ښه فیلډینګ سره، ډېرې خوارۍ سره، ښه پلانینګ سره، په ځای بالینګ سره، کیچ نیو سره. نو ګورو به چې هغې سره څه چل کېږي. په هغې باندې به انشاءالله بیا د گیم نه وروسته هم خبرې کوو چې څنګه دغه اوسي. مګر زیاته تمه چې دی د خپل دغه نه مه ساتئ، حقیقت بین یا حق بین وسئ، څه شی چې حقیقت یې هغه ګورئ، د هغې مطابق. نن په اسټرالیا کې نړیوال جام دی، دا هم ډېره غټه خبره چې زموږ ټیم په ټاپ 8 کې اټومیټیکلی کوالیفای شوی دی. ویسټ انډیز بار شو. نو همداسې انشاءالله په ګروپ کې به زموږ ریئلسټک ټارګټ چې دی سریلانکا، آیرلینډ، نیوزیلینډ، دا 3 ټیمونه دي. دا 3 باید موږ بیټ کړو. چې دا مو بیټ کړه او یو نیور نو د رسټ که چېرته نن انګلینډ مو ووهه اخره کې مو اسټرالیا ووهه. ټف دي، ډېر ټف دي، مګر معلومات پرې کېږي. پاتې شو د
پاکستان هندوستان بمپر گیم هغې باندې او بیا وروسته بل وخت در سره خبرې کوم ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه مینې محبت نه یو جهان مننه. ګوره شینواري سپیکس فیسبوک کې یوټیوب کې ټیک ټاک کې هر ځای کې شینواري سپیکس دا ستاسې غږ دی دا د ولس غږ دی. دې نه هغه خلکو به چې یوټیوب کې څه پیسې میسې دا کېږي ورو یوټیوب کې دلته چې کومې ویډیوګانې په فیسبوک کې درته اچوم یوټیوب کې ډېر کمې ورځي نو د دونه دغه نشته د پیسو غم مه کوئ هغه دونه شی نه دی نه موږ ورته په تمهدار یو بیا هغه ټول په ټوله میاشت کې په یوټیوب کې 1.5 ډالر راځي یو ورځ به درته ومښیم نو دا خبره دغه نه ده ښه نو دا صرف زه د کرکټ شوق لرم خپله د کرکټ شوقي ما ته الحمدلله په فیسبوک کې په میسنجر کې ډېر خلک دغه رالیږي پیغامونه رالیږي او زه انشاءالله کوشش کوم نن به تاسو ټول ته پیغام جواب هم در کوم ما وختي وکړه د 100 نه هم زیات نو نشوم کولی نن به انشاءالله ته کوشش کوم جواب ورته نن در کوم سبا در کوم هفته کې خامخا دوه ورځې دوه ځل چې دی زه فیسبوک میسنجر ګورم او دغه د پیج او هغې ته جواب ورکوم. نو یو ځل بیا یو جهان مننه د شیر نه کامنټ نه مړه تاسو دومره مینه محبت خیاوئ پیج شروع کېدو د ورلډ کپ شروع شوی نو دا اوس څو ورځې مخکې 80,000 خلک پکې یو 80,000 هغه د 80,000 ته رسېدلي نو دا ستاسې مینه محبت دی د کرکټ مینوال را روان دي باسې نفرت پال به هم راځي ګوره ښه او بد پکې وي مګر سوشل میډیا ده جانې دو موږ به روان یو کاروان به روان یو دوی دې راپسې خپل کار کوي په لوی الله مسپارم ستاسې ورور نجیب الله شینواری سپیکس دا خدای په امان.